إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى په نعمتونو کې دغه په دې بشمار نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی او دغه په واسطه باندې د دین موږ ته واضح کړی. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل په حدیث کې وایي هر د خیر خبره ما تاسو ته ښوولې ده او هر د شر خبره ما تاسو ته ښوولې، او کومه خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي د جهنم نه لرې کوي هغه مې راته ښوولې ده، او کومه خبره چې تاسو جهنم ته نږدې کوي او جنت نه لرې کوي هغه مې راته ښوولې. رسول صلی الله علیه وسلم موږ په داسې دین باندې پرېښودي یو چې د هغې شپه چې د هغه رڼا ده، او چې څوک پرې نه پوهېږي نو دا د هغه کمزورتیا ده او د هغه نقصان دی. نور دا شریعت چې دا واضح دی د الله سبحانه وتعالی په فضل سره. نو موږ چې یو د الله سبحانه وتعالی بندګان یو، موږ به کوو هغه څه چې کوم الله سبحانه وتعالی موږ ته وایي، او د هغه چا په طریقه باندې به کوو چې هغه الله سبحانه وتعالی را لېږلی د دې لپاره و چې د دین موږ ته واضح کړي، او هغه د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. نه عبادت چې کې به کې یو څو خبرو ته به ګوري. یوه خبره ده چې دا عبادت موږ ته الله ښوولی ده او که نه دی. دویم به پکې دې ته ګوري چې دا عبادت د چا په طریقه ته کې. یو عبادت اوس موږ ته شریعت ښوولی دی او هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي، دا عبادت هم الله نه قبلی. دریم به پکې به دې ته ګوري چې اخلاص پکې شته او که نه، د عمل د الله دپاره دی او که نه. چې د الله دپاره نه وي هغه عمل هم مردود دی. لنډه دا چې د دین الله سبحانه وتعالی پوره کړی، او الله په قرآن کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى دا آیت د عرفات په موقع باندې نازل کړی، او په دې کې الله سبحانه وتعالى دا خبر ورکړي چې اليوم أكملت لكم دينكم، نن ما ستاسو دین پوره کو او دغه نعمت ما په تاسو باندې پوره کو. ستاسو دپاره د اسلام په دین کې دومره الله وی زه راضي یم. د دین دا خبر واضح ده چې دین پوره دی. نو بیا الله موږ ته بل ذکر یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. ای ایمان والو، تاسو به نه مخکې کېږئ د الله نه او د الله د رسول نه. چې کوم پولې هغوی ایښودي دي هغه پولو پورې به ځئ او د هغې نه به اخوا نه وړئ، نه به کمی کې او نه به زیاتې کې. دا د مؤمن طریقه ده. نو دین شتی زمون کار دی په هغې باندې عمل کول، زمون کار دا نه دی چې نوی دین جوړول. موږ ته چې کومه ذمهواري الله سبحانه وتعالی راکړې ده هغه دا ده چې تاسو به په هغه څه عمل کوئ کوم چې ما تاسو ته ښوولي. دا موږ ته الله نه دي ویلي چې تاسو به کې د ځان نه نوی دین جوړوئ. زما ستا ذمهواري او زما ستا کار هغه واضح دی، بندگی کول د رب العالمین په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. بس خبر ختمه شو. دا نه چې بندگی کول د الله او د ځان نه نوي نوي خبرې راویسته په دین کې د زمون کار نه دی. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم عرباض ابن ساری رضی الله عنه حدیث ته مشهور حدیث ته وی وعظنا النبي صلی الله علیه وسلم موعظه. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ ته نصیحت وکړو، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه چې هغه به د ملګرو ته وخت په وخت نصیحت کوو. نو موږ لم پکار دی چې دې شي یو زموږ مشران چې کوم دي علماء کرام یا کوم چې الله سبحانه وتعالی په دین کې پوه ورکړي د هغه طالب علم ومي پکار دی چې هغوی د خپلو خلکو ته وخت په وخت نصیحتونه کوي
چې کله دا نصیحتونه په زړه باندې لګي نو زړه دغه د لاسه نرمي او د انسان د ایمان چې د ډیریږي او د ایمان تازه نو د رسول الله سلام د طریقو چې هغه د مرګرو د وخت په وخت نصیحت کو نو عرباد رضی الله عنه وی رسول الله سلام په موږ ته نصیحت کو خدای ډیر ناشنا نصیحت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون دې نصیحت رسول الله سلام کو چې دغه د لاسه د زړه وخوزیدو او دغه د لاسه د سترګو نه وښ کې روان شو ندیزی کی دویمه فائدہ چې څوک بیان کوي یا خبره کوي نو کوشش دا وکړ دي چې دې خبرو کې ځای د خلکو په دې ژوند باندې اثر وکړي او دا یو دې خبره نه چې انسان به بزور وکړي په دې کې غټه خبره دی د فائدې لپاره ساتي چې به کوم سړي کې اخلاصي او د دین د الله د رضا لپاره بیانې د خبر ډیر اثر کوي او کله کله دي چې عالم ډیر تکړی خصم پوي خو خبره اثر نه کوي بچا باندې نو یو خو دې تر د کمزورتي چې د بیانولم یو طریقې یو خدای کمزورتي وي خدای به غټه کمزورتي به می چې دغه به کې دي شي سمرزي بزړه کې دا غیدره سره خبره په خلکو باندې اثر نه کوي نو چې به د رسول صلی الله علیه وسلم خبري هغه به څنګه اثر نه کوي بزړه باندې او به چې د مخامخ نه صحابه کرامي الله اکبر نبی به څنګه اثر نه کوي ناغوي چې د زړونه زمونږ دي سي ورپیدو ويریدو وذرفت منها العيون ودغه د لسترو غوخ کړل فقلنا يا رسول الله ومنګ رسول سم توي كانها موعظه مودع يا رسول الله دې نصیحت موږ ته وکړه اخرنه نصیحت شي لکه ته چې د دنیا نه تلو والے نکله چې وسړی اخرنه نصیحت کوي نه غډیر په جوش او جذبه او دې سره کوي او کوشش دا کوي چې هر خبره چې کوم زما په ځل کې دې ځای د خلکو ته بیان کوم ورته کې جواب دې سوچ کې عزت زما موږ رسول ته چې یا رسول الله دې ښکاری لکه د جستا اخرنه نصیحت فاوصنا نو موږ ته وصیت وکړه خډیر خصوصي وصیتونه او نصیحتونه موږ ته وکړه کتر دنیا نه لاړم شي نو چې بیا باغی باندې د صحابه کرامو او د مسلمانانو عمل رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه او وصیتونه وکړو د نصریات ساتي اولنې وصیت د رسول الله دا کو اوصيکم بتقوا الله اولنې نصیحت زما ته استاد چې بزن کې تقوا پیدا کړي تقوا بزن کې پیدا کړي تقوا هغه دیوال چې د انسان او د عذاب په منځ کې دي دوی تقوا لن تعریف دی تقوا دي ته وي چې ته یو دیوال جوړ کې د عذاب او خپل منځ کې چې د عذاب ته ترونه راشي د دیوال جوړیږي په سبانه د الله سبحانه تعالی په بندګۍ باندې د رسول سلام په تابعداري باندې او بیا بسیدي سيزه او بدی باندې الحمدلله موږ په نور درسونه کې باس کړي په تقوا باندې تقوا اقسام تقوا راځي په انسان کې څنګه دا بس موږ تفصیلی مخکې کړي او تقوا هغه عمل چې دی وصیت الله هر انسان ته کړی او د دې نصيحت ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الله دا نصيحت ما کړی د هغه کسانو ته چې تاسو نه مخ کیو او تاسو ته هم کړی ان اتقوا الله چې ځکه تقوا را پیدا کړي نو دا د رسول الله ولنه نصيحت ته ځکه تقوا پیدا کړي والسمع والطاعه او د مشر خبره به منئ وان تامر عليكم عبد حبشي اگر که پتا سبانی یو مری یو تور انسان یو حبشي انسان پتا سبانی مشر شي دا خبره به منئ اسلام دی خبر لګور ډیر زور ورکړي د مشر خبره منل او د مسلمان باچا خبره منل د خلیفہ خبره منل د وخت د باچا خبره منل اسلام دی خبر ډیر زیات زور ورکړي ولی اسلام چې خبر له زور ورکړي نه بایګي چلی او چل بګی دی چې کم قوم د خپل مشر خبره نه منلي او د خپل باچا خبره نه منلي د خپل خلیفہ خبره نه منلي هغه چرته نه کامیاب شي ګوره دی پوری شریعت ویلي دی کته سره ظلم وکي تانه مال واخلي استملوي په کوړو باندې بیا به ته به بشره وزینه چې قانون مضبوطي او د مشر خبر خلک مني نو هغه ملک چې هغه مخې ته زی هغه مسلمانان کامیابی کوم مسلمانان چې خپل مشر خبره مني او د عزت کوي هغه مسلمانان کامیابی او کوم مسلمانان چې
مشر نه مني یا د مشر خلاف ورزي په معمولی خبره باندې کوي ظلم وکړو بس لرکوي زیاتې وکړو لري کوي چې د ګناه تی شو مخامخ خلک ولیدو مړ لري کوي دا فاسق فاجر انسان نو دین مونږ ته دا وایي ک یو مشر ستا معلوم واخلي یو باچا ستا ملام په کوړو وای ته بیا هم دا خبره مني دې رسول سوي ولې دا مریض ذکر کو او بیا حبشي ولا دا په دې کته سو آزاد یي او پتا سو باندې یو مری مشر شي دې ته نه ګوري چې دا خو مری دی غلام دی موږ به د خبره څنګه منو رسول صلی الله علیه وسلم بیا به مني خدای د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت دا ټول اوچت نصیحتونه دي چې انسان د دنیا او د آخرت کامیابی هغه په دې کې پرته ده بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا په دې روان وخت کې تاسو کې څوک ژوندې پاتې شي هغه ډېر غټ اختلافات او فتنې او د بیني ګورده رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی نو جلاغونه بعد او به زمونږ د وخت څومره اختلافات او څومره فتنې دي او غټي لانجې دي او غټي جاخي قسم فرقې خلکو جوړې کړې دي ادریو یا فرقې چې رسول صلی ذکر کړی دی هغه راخکاره شي او څوک زما مشر پلانې دی او څوک زما پلانې دی او څوک موږ په حق یو بل موږ په حق عام مسلمانان په کشمکش کې چولي نو دي اختلافات او فتنې برازي قسم فتنې رسول صلی الله علیه وسلم اوسې او طریقه خي په دې فتنو کې د بچ کېدو او د حفاظت چې دا فتنې خو برازي د اختلافات برازي دا مونږه زمون کار صرف داري چې نصيحت یو سړی ته وکړو نور اختلافات ختمول چې نه فرقې دي بالکل نه جوړيږي دا زمون بلاس کې نه ده یو سړی به اختلاف کوي یو سړی به فرقه جوړي یو سړی به فتنه خوري خو موږ به څه کوو موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم په دین نصیحت عمل کوو هغه نصیحت څه دی فعلیکم بسنتي زما لار به مضبوطه راونیسي دا ډېر خلک راشي موږ نه تپوس کوي شیخ صاحب دا خو ډېر شي خلک ته هر یو ویزه په حق هم زه څه وکم پلانې وي جنتیان موږ یو پلانې وي موږ جنتیان وي پلانې وي موږ په حق یو تاسو وایي موږ په حق یو نو زه څه وکم جواب داري چې ته دغه چلو کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم کوي فعلیکم بسنتي تداول ټو چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه روان دي او چې کوم سره د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه روان هغه په لار مضبوط روان ده په حق دي کې شک نشته فعلیکم بسنتي زما لار مضبوط رواني سي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين وزمان بعد چې کوم خلفای راشدین رضی الله عنهم سلور دي ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعين د دې سلورونو لار به مضبوط رواني سي تمسكوا بها رسول صلی الله علیه وسلم وبیني سي ورسینی چې عمل وپیو کوي الفاظ یې استعمال کړي تمسكوا بها وبیني سي خمزبوط به رسول صلی الله علیه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ او د جامد غخونو بلا بنک الله اعلم دي کې حکمت د اخکاری چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر ولي وکړي چې جامد غخونو بیرونی سي نه کی یو خبر ده چې خلک به کوشش کوي چې تاسو نه دلار راکاږي خو تاسو به جامد غخونو بند کوي چې ګډ وډ نه نشي څوک برته وي توهبي څوک برته وي ته د پلاني ملک نه پیسې علي څوک بل مذهب څوک به بی ادب څوک به د انګريزانو ایجنټ وي څوک برته سوي سبوي قسم نمونه پتا باندې لګي خو ته به لار نه پریری باغې مر به جامد غخونو را بند کی کله مخکینی غاخونه ته به یشیره بن کې خلک ونی سناغه کسو کې دن راکږي به وړیش او چې جامد به را بن کې نه کې زور ډیری نه ذکر رسول صلی الله علیه وسلم چې جامد غاخونه به تاسو راونی سي او چې زماده طریقه د نجد پاتې نشي او د صحابه کرامو د طریقه د نه پاتې نشي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی او د حدیث موږ دغه لپاره ذکر کو و اياکم ومحدثات الامور رسول صلی الله علیه وسلم يروما او ځان لري ساتي ګوره په دین کې د نوو کارونو نه دا سویم نصیحت شو په دې حدیث کې د سلورم شو اولنی تقوا دویم د حاکم خبره منل دریم د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط راونی سي نو سلورم دا شو چې په دین کې د نوو کارونو ځان لري ساتي فإن كل محدثه بدعه په دین کې هر نوې کار بدعت ته او کله بدعت ضلاله او هر بدعت گمراهی ده او په بعض روایتونو کې راځي او کله ضلاله فی النار او هر گمراهی به کوم ځای کې ده اب جهنم کې ده حدیث امام ابو داود امام ترمذی رحم الله راوړي نو ګور دي ذکر رسول الله سوي چې ځان بل لري ساتي د نوې کارونه د دین د پوره شی نو نوې کارونه ته ضرورت نشته ځکه امام مالک رحم الله وایي او چې په دین کې بدعت کو
او د بدعت تعریف وکړو. بدعت دې ته وایي زه ته لږ تعریف کوم دا کوم خبرې چې تاسو ذکر کوم د حاصل د ډیرو خبرو دی چې دې لپاره الحمدلله کتابونه مطالعه شوي دي، دې لپاره بیانونه اوریدل شوي دي. یو عالم چې کله کینی او بیان کوي کنه دې ته د خپل ژوند ټول خلاصه ته بلک سات کې بیانې، نو دې خبرو قدر کوي. هغه به دې خبرو په ستړی شوی کتلی کلونه په جوړولې دي مالی لګولې ځان ستړی کړي وته ته بیان کې بلک سات کې. نو د بدعت تعریف علماو کړي دي وګدوګ تعریفونه به کې مشتي. زه د پښتو ژبه کې لن تعریف کوم په دماغ کې کینو. په دین کې د ټکه وسه لګي په دین کې نوې کار کول د عبادت په نیت باندې چې دغه اصل نه په شریعت کې د بدعت. نو ګور دې کله چې دا تعریف ته وکړو نو ډېری خبرې ته بهر ته ووتې د بد جاهلان راشي یاره تاسو سب هر شي باندې د بدعت فتوا لګوي. د تا چې رسول ټکي بسر باندې چولې د رسول سم چې دا چولې او د ته چې سپیکر کې درس کې رسول سم چې سپیکر کې کړي ته چې موټر کې ګرځي رسول سم چې د موټر کې ګرځېدل ته چې جمعه کې لیټو لګولي رسول سم لګولي دا ډېر غټ جاهل انسان او دې چې د دین خبر نه را غریب نه خبر دین نه زګه د قصې کوي او دا غړي وړي ولي موږ وته دا ویرورا موږ تعریف د بدعت ته کړی د ترواله د علما کتابونه چې څومره علما تیر شوي هغه د بدعت تعریف دا کړی چې په دین کې نوې کار کول او دا تعریف هغه د حدیثونو نه غسته دي. حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها حدیث ده صحیح مسلم کې مشهور روایت من احدث فی امرنا چا چې نوې کار وکړو زمنګ په دې دین کې تعریف د دې زنه غسته شي. من احدث فی امرنا هذا ما ليس من چې په دې دین کې نه مته سو تعریف کې سوي چې اصل بشریت کې نه فهو رد عمل مردود لنا قبله. نیو سره به دا وایي چې شیخ صاحب د حدیث کې هم نه راغلی ده د بدعت جوړولو نه خو چې اوس په خانه چې د نوې کار شوی او موږ باغی باندې عمل کوو موږ خو جوړ نه کو کنه موږ جوړ کړی خو نه دی جوړ شي خو هغه مخ کې نه دی چا به جوړ کړی نه. نو دا خو په حدیث کې د نه راغلی دغه پر بل حدیث دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې دې عمل کو چې زمون امر پینې ګور چا چې دې عمل کو نه کدا مخ کې بل چا جوړ کړي او کته جوړ کړي فهو رد عمل مردود. ما خبره دا کوي چې رباز کې سندره شي ته چې رسول ټکي بسره او ته چې ګاډو کې او تاسو سیده کوي ناغو ته موږ دا وایو چې د دې ته پوسره هم ته دا خبره واضح شو چې د علم نه تاسو خالی او دویمه ده چې بدعت هغه عمل ته وي چې هغه انسان د دینداري په نیت باندې کوي او دا وی چې په دې باندې الله ما جنت ته رسي بیا به موږ دلیل واړو. خو که څوک سپیکر استعمالي نه سپیکر دې لپاره نه استعمالي چې د مت الله یا د الله پیغمبر ویلي ګاډي کې څوک ګرځي نه غدا نه وي چې د ګاډي کې دې لپاره ګرځم جنت ته ورسم کيو سره جاز کې سفر کې دې لپاره خونه کې چې جنت ته ورسم په دې نه خو نه کېږي کله چې یو سړی دا وي چې سپیکر په درس کې استعمالول سنت طریقه ده په دې باندې دومره نیکیانی ملوي دا اوس بدعت ته اوس بدن ته پوس کو دلیل به وړو ځکه چې د دینداري په نیت کوي په دې خبرونه پوه شوي کې پوه نه شوي ځکه ډېر خلک به تاسو په دې مسله کې تنګي او دا به ته مړ تاسو په مخه په درسونه کې وای بدعت ته چې دا پلانې کار کې دا رسوم کړي نه چې علم وسرنی یا غریب اریان شروع دا کومه خبره ده نه چې علم وسرنی دا خو هیڅ خبره نه پالتو خبرې کوي. عبادت بنیت یو کار وکي نه هغه ته بدعت ویل کی خدای تعریف شوی بدعت. ما خبره د امام مالک رحم الله کوله. امام مالک رحم الله وی چې په دین کې نوې کار وکړو فقد زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان فی الرساله نو دې سړي دا ګمان کو چې رسول سلام په دې رسالت کې پیغمبري چې کوم پیغام هغه ته ملو شه د الله طرفنا هغه پر رسول کې خیانت کړي د دې سړي دا ګمان دی او دم دي سي لکه اوس یو سړی لګیا په دین کې نوې کار راوستونه په قران کې شنه په حدیث کې نو د مطلب دا شو چې دا کار په شریعت کې وو خو پیغمبر مونږ ته نه بیان کړي ناغه خیانت وکړو ولید بالله او الله اليوم اكملت لكم دينكم ما خو دین پوره کړي او بل ذکر لو یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك پیغمبر ګوره خبره ورسېږي د سوه او حجۃ الوداع په موقع باندې په اخرنی حج کې رسول سم سوي اسمان ته ګوته چود کړو یا الله ته گواش ما دین رسول دې خلکو ته
رسول صحابه کرامو ته ما رسوله کنه ټول یا رسول الله تعالی رسوله رسول غوته اسمان ته ونی یا الله ته به گواش ما ګور دین رسوله. چې کوم سره په دین کې نیوی کارونه کوي دا مطلب دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت مونږ ته پورا نه دی رسوله. نبی د امام مالک رحم الله بل قول ورړي عجیب قول ډیر خوږه خبره ده. وی کوم خبره چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د صحابه کرامو په زمانه کې دین نو اغنن دین نشي کېده. کوم خبره چې په هغه وخت کې دین نو اغنن دین نه دی. که یو سړی مونږ ته یو خبره خي او هغه د صحابه کرامو په وخت کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه دغه اوچتو خلکو په وخت کې نه نن ته ست څنګه دین جوړه مطلب دا چې دا دین دغه سره نو تاسو رښتې بدعتي انسان دومره نقصانی دي. نو د بدعاتو نه ځان لري ساتل د زمونږ شریعت مونږ ته د خبرې امر کړي تر دې چې من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. چا چې د بدعتي سړي عزت وکړو نو د اسلام نړۍ ختمي. ګور د بدعتي سړي د عزت نه منل بدعتي سړي به عزت نه کوي. ته چې د بدعتي سړي عزت کوي او دغه صفاتونه کوي نو دا خو ترورو اسلام ختمي کنه. ځکه امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وی چې من احب صاحب بدعه چا چې محبت ساتو د بدعتي انسان سره فقد احبط الله عمله الله رد ټول اعمال ختم کړو واخرج نور الاسلام من قلبه او د اسلام چې کوم رڼا هغه ته الله وسته. زموږ د دین مشران چې کله به بدعتي انسان مړ شو هغه به خوشالیدو. ولې به خوشالیدو؟ چې یو داسې انسان مړ شو چې هغه د دین ته نقصان رسو او دا ګمانو دغه چې پیغمبر نړۍ خبرې یې شي دي بیانو. نو دا بدعات او خرافات رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي صحابه کرامو ته چې دا برازي اختلافات به پیدا کیږي فرقې به جوړیږي تاسو به زما طریقه مضبوطه راونی سي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د فتنې به یو اختلافات به یي نه خوشتي او زموږ په زمانه کې خپ زور او شور سره دي. پای کې یو بدعت مشهور بدعت هغه ته ویل کیږي عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم. په کوم ورځ چې رسول الله پیدا شوی په هغه ورځ اختر مناوهل او په هغه ورځ خوشالیانې کول دا یو بدعت دی چې په دې امت کې شته او خخ کار دی. ان د سدي کاروم نه چې پټ دی او خو په ډیرو خلکو کې دی او به زمون خصوصا زمون په ملکونو کې پاکستان افغانستان او دغه خوښه د ملکونو انډیا بنگلاديش او د ملکونو کې خو چې د ربيع الاول د مې شروع شي د اول نه چې نه ته په پته ولګي چې ته یو غټ بدعت کېدو والے دی. اوس دا بدعت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی کم مسلمانان چې په دغه ورځ اختر منوي په کوم ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی نو دوی دي په دې کار کې لکه نصارا کریسچن چې وته وي هغه یو عید او اختر منوي هغه ته ولکې کریسمس پیژنې د اختر کنه. دا اختر دوی د عیسی علی السلام د پیدایش په خوشحالي کې منوي. نو دلته د باز جاهل مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم د خوشحالي د پیدایش په خوشحالي کې منوي نو دوی په دې خبره کې څه شو یو شان شو. درشان د يهودم باز داسې مناسبات دي چې خوشحاليانه کې باغ ورځ باندې زمونږ په شریعت کې دوه اختر دي. یو ته ویل کېږي عید الفطر بل ته ویل کېږي عید الاضحى. غټ اختر او لوی اختر د دین علاوه زمونږ په شریعت کې بل اختر نشته. نو دا به د کوم ځای راغی چې عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم. به دې کې د فائدې لپاره دا خبره وکمه دوه خبرې فائدې لپاره دې ساتي. یو بدعت ته کاغه ته د خو او غته ته بد وي. بس وي نه چې موږ چې کوم بدعت کو دا خ بدعت ته موږ څه کو خ بدعت کې ختی او موږ غني او قران بدعتونه چې کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم کل بدعت ضلاله. هر بدعت گمراهی ده. د اوس په گمراهی کې خوبت کوي. نو ډیر دي سوي خاص کړه د بریلیان او صوفیا چې کوم خلک دي د اخترونه منوهي هغه وی نه جی زمونږ د بدعت چې کوم دي دا بدعت حسنه ده دا خ بدعت ده. او دلیل څه وی عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې کله دا خلک را جمع کړو او قاری مخکې کوم ابي بن كعب او تميم الداري رضی الله عنهما وی د دوانو ته وی چې تاسو امامتي ورکوي. نو بیا عمر ابن خطاب وی چې دا خ بدعت ده. دا خبر خو کړی
چې دا خ بدعت خو دوی به خبر نه دی پوه شي. بدعت مطلب دی چې په لغت کې بدعت څه ته وایي؟ نوی کار کول. نو عمر بن خطاب دا نوی کار وکړو په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم درې څلور ورځې تراویح کړي دي، بیا رسول سم پرېښودي دي. ابوبکر صدیق نه په زمانه کې نه دی شوي، بیا د عمر بن خطاب په زمانه کې شروع شو. نوی کار د ژبې په اعتبار سره، لغت په اعتبار سره دا نوی کار دی، خو د دې کار اصل په شریعت کې شته کې نشته. اصل شته کې نشته، اصل شته رسول سم کړي. نو څنګه تاسو د عمر بن خطاب رانه خبر علي بدیږي کې پټ کوي؟ وګوره بیا غوي چې دا خ بدعت دی، زمونږ دا خ بدعت دی. د عمر بن خطاب چې کوم کار وکړو دغه اصل او بنیاد او تاسو د کار اصل او بنیاد شته نشته. دغه لپاره به دوی قسم جوابات ورکوي ان شاء الله. غوښته تاسو ته د بیان په اخر کې بیانوم. دویمه خبره، بدعت چې هر بدعت او چې څوک هم کوي په هغه باندې رد کول د زموږ دین دی. او چې څوک پورې ما تاسو ته غلطه خبره نه بیان کړي نه تاسو غلطه پیژندې نه شي. نن زه غلی شوم، غلطه خبره ما تاسو ته بیان نه کړي چې پلانې چې کوم کار کوي دا غلط دی، بلوم غلی شو سوال به تاسو به کوم ویلېږي خطي به او دغه کارونه به کوي. ځکه تاسو چا ویل نه چې دا کار غلط دی. دا بس خلک وي یره الله ته می توبې دا و بیان په منبر کې نه اوس غیبتونه کوي. د چا غیبت کړي وی کنه چې پلانې علم دا کار غلط کړي، دا اوس غیبت نه، دا خو حق بیانول. الله سبحانه وتعالی په قران کې يهود مبارک خبرې کړي، نصارا مبارک کړي، مشرکین مبارک کړي، منافقان مبارک کړي، دهریه مبارک کړي او ډېری گمراه فرقې چې الله به ردونه کړي دی ورګه وسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ردونه کړي به گمراه خلکو باندې دی ورګه وسه. نو دا زمونږ دین دی، یو سړي غلطي بیانول او زمونږ دا سړي سره څه کار؟ زمونږ سره ذاتيات خو سر نشته. لکه مثال کې علاقه کې مولوی صاحب دی، مولوی صاحب ګډه وړه خبره عوامو ته بیانې او ما دا وی چې مولوی صاحب کې دا کار غلط دی. زما د مولوی صاحب سره څه ذاتيات دي؟ د سره پوله پټه شریک ته نه پیژنم نه یې جنم، خو دومره ته پته لري چې دا خبره د عوامو ته بیانې او دا غلطه ده. نزز موارم د دې خبره قیامت پر ورځ الله زمانه ته پوښ کې چې تاجری خلکو ته دا دین بیانونو ته به دا خبره ولې نه بیانوله چې دا پلانې چې کوم خبره بیانې دا غلطه ده او خلکو به عمل کوو تاو تکتو. لازم به موږ غلطي بیانو چې کله ته دوه بوتلې کېږي، یو د بیپسي بوتل او بل د شراب بوتل او ته دا ونه چې دا شراب دی، نو بیا غالبا خلک به دې سیم راشي چې هغه به د دې شرابونه ګوټي ځکه چې ته ویلې نه چې دا شراب دی او دوه یو شان دي. نو دا مولوی صاحب چې کوم لګي د دین په نوم باندې خلکو ته خرافات خي، خلک به عمل کوي دین بیانې او دا بل مولا وته ګوري یو رز غیبتونه نشم کوله په منبرونو باندې دا غیبتونه نشم کول. نو خلک لاړو تباہ برباد شو. نو دی مولا له پکار و چې دا خبره واضحه کړي. دا ما د فائدې لپاره تاسو دا خبره ذکر کړه ځکه چې دا خبره چې من کمی کو نو دې درسه ډېر خلک وي دوی په منبرونو باندې غیبتونه کوي. دا خبره چې کړي نه ته په صحیح دین پوي دی نشي، ته په صحیح دین نشي پوي دی چې څو دا خبره توریدلې نه. نو عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله چې کوم ورځ پیدا شي په دور د اختر مناول دی بدعت. علما ګوره په دې باندې کتابونه لیکلي، غړډ کتابونه چې دا عمل بدعت دی، غړډ کتابونه لیکلي د امت چې کوم مشران علما دي. دا کوم خلک چې دا اختر مناوي د دین یو ډېر خپل ته پوس او د ځان سره یاد ساتي چې کله مې وسړي دا اختر مناو خوشاليانې کوي هغه نه یو ته پوسو کی ويا رسول صلی الله علیه وسلم ته دا پته و چې دې سه عبادت ته او خلک الله ته نږدې کوي. لکه د عید میلاد چې تاسو مناوهي نه کاغوي چې رسول الله ته پته نه و، نبی خبر ختم شو د دغه بيدینی راخکاره شو مسلمان او د خبرې چې رسول الله ته پته نه و ما ته پته ده. ها نبی به ته چې ها لکه تر پیغمبر نه مخ کینه پیغمبر ته دا خبر پته نه ته پته وره نو دې څه ته نشي ویل چې پته نه و، نه دی به لازم و چې هغه ته پته و. الته دې بل جواب نشي درکولای، دی ته لازم چې پته و نه چې پته و راټینګی کا و چې پته ده نو به موږ ته بیان کړی دی او کنه دی نه کدوې چې موږ ته بیان کړی نه دی نو بیا خو دا انسان دی چې وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیانت کړي نه دا جواب یې تعالی نشي درکولای چې بیان کړي نه دی. دویم جواب یې څه دی؟ وی بیان کړي دی نه دی چې بیان کړي دی و چې بیان کړي دی په کوم ځای کې بیان کړي څومره چې د حدیثونو ذخیره ده
سره د قران وکه په یو ذکر ما ته خو چې د کم ذکر دي نو سامي رباني به وي خاصه به نشو نه خبره ټوله څه شو دړې وړې تس نسلاله ختم شو د سیاد ساتي د یوسف سوالونه ودا عمل چې ته کې عبادت ته کنه دی چې عبادت دې خو ویل نه چې عبادت نه دی ځکه چې عبادت نه خبره ختم شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې پته وکنه و دی چې پته و نو موږ ته رسول دې کنه رسول نو دغه دې نشي چې نه رسول وی چې رسول دې به کوم ځکه دا نبی به دې ته وی چې خبر نه خو بزرګان وی نه مشران دا خبرې کړې دي بیا به د مشران هغه قصه بیا شروع کی ته او قران او حدیث دا خبره په پاتیش دا خبره ګور یاد ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم په بار ربیع الاول باندې پیدا شه 12 ربیع الاول باندې د اختلافي مسله ده او اتفاقی مسله ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې وفات شه په دې باندې اتفاق ده او په دې کې اختلاف دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په 12 پیدا شوی کنه لري نو بعض علما دا وی تاریخ والا وی رسول صلی الله علیه وسلم په 9 ربیع الاول باندې پیدا شوی او بعض دا وی چې رسول صلی الله علیه وسلم په 8 پیدا شوی بعض وی په 10 پیدا شوی بعض وی د رمضان په میاشت کې پیدا شوی نو په صحیح سند سره دا خبره د سره ثابت نه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې پیدا شوی دا په صحیح سند سره شتینه او دا په صحیح سند سره ثابت ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی ښکار دی شو چې د قوم د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې کې خوشالي نه کوي د پیدایش خبر خو شکی ده د وفات هغه یقیني ده نو ښکاری دي چې دوی کې په اورز خوشالي نه پدې کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی موږ ته خلاص شي او دا مخ کې دي سیوا د اوګ تاریخ ته مسره ټیم نشته کنه ماته اوس د تفصیلی تاریخ بیانو چې څنګه زموږ په دې ملکونو کې د 12 ربیع الاول باندې خوشالي نه ردن نشي دا په حادثه وا چې په دې ورځ باندې غم کېدو په حادثه وا دې بدعتيانو په دې ورځ باندې غم ماتم به په دې کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شه دا هغه ماتم نه سره جوړ شو اختر ته جوړ شو نه د ماتم نه اختر جوړ کوی نه پیدا شوی په دې ورځ ته چې ماتمونو کې دومره فائدہ نشته څومره چې بس کېده په دې اخترونو کې فائدہ ده اکثر دا وی موږ د رسول الله سره محبت کوو ته موږ سلام نه کی دا خبره خو موږ په دې کو چې د محبت تلاسه کوو موږ دا وایو حقيقي محبت د رسول الله سره داري ته دغه تابعداري وکي دا کوم زی محبت ته یو د شکار کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د سلوختو کال په عمر کې او ته پیغمبري ملاو شو په څومره عمر کې مړ شوی درش په کال په عمر کې دیرش کال هغه د پیغمبري نه بعد تیر کړي په دې دیرش کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پیدایش په ورځ باندې ته خوشحالي نه کړي په دیرش کال کې نه کړي به دغه نه بعد ابوبکر صدیق راغی او بیا عمر بن خطاب راغی او بیا علي بن ابي طالب او عثمان بن عفان او د نور صحابه کرام رالو به تابعین رالو او د یو نم د نړۍ ثابت چې په دې ورځ خوشحالي کړي او اخترونه جوړ کړي به کوم ځکه دا خلک چې وایي چې زمونږ امام جدا دی او استاد جدا دی زمونږ مذهب جدا دی استاد مذهب جدا دی امام ابو حنیفه رحم الله د خوشالۍ نه لري امام شافعي رحم الله د نه لري امام مالک رحم الله نه لري امام احمد بن حنبل رحم الله نه لري نو دې کو سره کوم چې کوم چې خپل امام خو مضبوط راونی سکن مونږ خو تر دغه امام دلته کافر کړي او به مذهب کړي دی او به دلیل به ادب کړي دی او د وهابیت ټاپ دی په موږ لګولې نبی خو خپل امام غلار خو مضبوط راونی سکن ناغه مضبوط نه رانیسی امام ابو حنیفه رحم الله سوق والله لازم مور دي سي بچی نه دی راوړی زه کولاو تحدي او چیلنج ورکوم چې مور دي سي بچی نه دی راوړی چې هغه د امام سیب نه د ثابت کی چې امام سیب ویلي چې بده ورځ باندې خوشاله نه کوي امام سیب نه دی کړی د نور امامانو نه دی کړی دغه نه مخکې صحابه کرامو نه دی کړی او دغه نه مخکې رسول الله نه دی کړی ته څنګه یو کار کې اصل محبت حقيقي محبت کې ته ګوري چې څنګه نو د صحابه کرام محبت د رسول سره وګوره او هغه خلکو د خوشحالي نه کړي نو مطلب ستاده شو ای بدعتي کم چې د خوشحالي منوي چې تر صحابه کرامو نه زیات پر رسول سم باندې مینه ځکه چې هغه دومره محبت او دومره قربانياني هغه د خوشحالي نه کړي او ته کې چې ته کې نو ست مطلب دا دی چې دا غونی وسو قدم مخ کېما ابو بکر صدیق رضی الله ته ویلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره دی هغه انسان د خوشحالي نه منو کړي ته منوي مطلب ساده شو چې ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه زیات بری مینه محبت کی
او زدا خبره دې مرګرو ته بیانوم ډېر قیمتي خبره د رسول الله سره محبت دا په دوه قسمه دي یو د رسول الله سره د ذات سره محبت کول فقط دا غدري جسم سره دا غدري ذات سره خداغه د فعل او ویناګانو سره نه دا محبت ډیر زیات دی ډیر خلک دا محبت کوي دنیا خلک یې کوي بریلیان صوفیا چې څومره خلک دي اشاعره ماتوریدیه دا ټول د رسول الله سلام په ذات مین دي اوس ته ځکه بیان وکړه وای د رسول الله سلام سترګې دي سی د رسول الله مخ دي سی رسول الله دي سی دا ټول بجاړي د رسول الله په ذات مین دي ګوره شک نشته دویم قسم خلک هغه منګ یو د الله سبحانه په توفیق سره منګ د رسول الله په ذات مینو او د رسول الله په ویناګانو او په افعال مینو منګه نو صرف دا نه چې د رسول الله د ذات سره محبت ته رسول الله د ذات سره او بیا چې هغه د خلین سره وزي د غي سره او داغه باندې چې کم کار کی د غي سره زموږ محبت دا حقيقي محبت دا خو نیمګړی محبت ته صرف د ذات خوخته او افعال او اقوال سره محبت نه لري افعال او اقوال کې بس امام جدا او زما امام سره جدا افعال او اقوال کې اسلام مذهب جدا او زما مذهب جدا او ذات سره صرف محبت ته کم ځکه د رسول الله نوموري هي زما مور پلا دي به قربان و به رسول الله به ډایرک و رسول الله به دا کار دي څه نه جی هغه دغه نه یعنی دغه ولنیو ته لمنډه جوړ لاړې اوس دغه ویناګانی مونږ ته بیانې او دغه افعالون بیانې مو خو دغه محبت ولنیو دغه یو سرسری محبت او ځان له بنوم خو د عاشق رسول دا عاشق ټکه غلط دی دا عشق ټکه وران ټکه زړه الله سره ورېځو بل بازوي زړه الله سره عشق کوم یا زړه پیغمبر سره عشق کوم دا بیا د ټکه بیا د بل پز دی عشق کې دنه غلط معنی پرته او دا عشق علی استعمال ولکیږي چې کله الک او جنې په ځم په یو بل مین شي په غلطي طریقې سره هغه ته عشق ولکیږي زمونږه محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره زمونږه محبت د الله سره دي څه ټکه به عاشق رسول زوی عاشق رسول دغه عاشق رسول ته د رسول صلی الله علیه وسلم بیان ک دې مجلس نه تختیبین عشق او نور سي صرف دغه ځکه ورټینګه و سید عاشق رسول راځي کینه یسو خبره ته کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاشق رسول به ګیره برید به صفا والی دا عاشق رسول دی عاشق رسول به چرس به خبر دب کیس کی عاشق رسول به سندري به وري کوم ځای استاد عشق دی چې ته خبر ما دا کوله چې صحابه کرامو دا عمل نه کړ تابعین نه کړ تابعین نه کړ نو محبت خو اصل محبت هغه تر دې چې ګوره زموږ په ملک کې کوم بریلیان د اخترونه منوي او صوفیا د دوی مشرانو دا خبره منلې ده لکه زه به کې دوه نمونه ذکر کوم مفتی احمد یار خان مفتی احمد یار خان دا غټ مفتی دی مشهور مفتی دا غو کتاب د جاء الحق په هغه کتاب کې خوازیه وي دا عمل ته په شپږمه صدۍ کې وینه راوته د مخکې د سره ونه د شان غلام رسول سیدی دوی مشهور مولا تیر شه غلام رسول سیدی په خپل کتابونو کې د دې خبرې اقرار کړي په دې کې به دوی خپل مولا نه مني نبی ته مختصر د ذکر کوم چې د بدعت راغلي څنګه دي د بدعت دي سره راغلي دي په مصر کې فاطمیین څخه کوسیدو په سلورمه صدۍ کې فاطمیین به ځنته بدیوي چې زموږ نسبت فاطمه ته کیږي ډیره په خلک به دوک کول عبیدیین باطنیین د دوی ډیر خبيث مذهب او بيدینه خلکو ده د اسلام دشمنان دوی په دې اسلام کې شپږ اخترونه ډیرانه نوښتي دي موالید غي ته ویل کی یو اختر د رسول الله د پیدایش په ورځ دویم اختر د علی رضی الله عنه د پیدایش په ورځ دریم اختر د فاطمه رضی الله عنها د پیدایش په ورځ څلورم اختر د حسن او حسین رضی الله عنهم د پیدایش په ورځ پنځم اختر د کم خلیفہ چې په دغه ټیم دی کم باچا چې دی دغه د پیدایش په ورځ نو د حسن او حسین بوش نو د ټول شو د شپږ اختر شو دوی دا کار جوړ کړي دغه نه بعد بیا د بدعت خډیر شو بیا کم شو په دې منځ کې کم شو او دا بدعت دوی ولې په دین کې راوستو ډیر خطرناک سوچ دا وي د دې خلکو دوی سره نه لګیدا د دین دشمنان دي علماء پیردونه کړي چې دا روافض دي د دین سره نه لګي بلکې دین ختمي نو دوی دا چلو کو چې دا اختری جوړ کړي سو اختری راوستي او په لکاو
ګډي بيزي به لالولي او خان به لالول او مټایان او غټ غټ تالونه به خو د خوراکونو دا کم چې دي عوام خلکو هغه چې به دا خوراکونه وري ویزا اختر دی نه دا و به خېټي غوړې شوې کنه نه دا ډیر مولیان چې دا خبره نه بیانې دي لپاره نه بیانې ځکه چې به دې اخترونو کې چې کم سمې لويږي نه په عام ورځ کې هونی نه هغه دې طریقې سره د عوامو د ژوند خپل طرف ته راوړل هغه به وګوره څومره خلک ته په دین څومره مين دي ماشاءالله وګوره په دغه ورځ ویډیو څومره خرچه کوي د جاهلان دې څنګه ګوري چې ته خرچې ته دې وګوري چې کار په دین کې شتي وکنه بیا ورو د بدعت ختمېدو بیا په تقریبا په 1500 او 30 هجری کې دا کار بیا راتازه شو د اغینه بعد په اربل علاقه کې یو بادشاہ چې هغه ته الملك المظفر ولکی ابو سعید په 9 هجری کې هغه بیا راتازه کو د اوسه پوری دا بدعت چې روان دي او ورو به خلک زیاتې کې په هر وخت کې دي کې نوی کارونه هغه نه باسي نه د زموږ په ملک کې خپ زور او شور سره کیږي به دی ورځي تر دې تاریخ دی او مختصر خبره ما تاسو ذکر کړ ته بیان په اخره کې هغه نقصانات به ذکر کو کم نقصانات چې په دې بدعت کې دن نه دي د ټول اولنې نقصان خدای دی چې مخالفت الله او د الله پیغمبر پکې زم چې یو نقصان کافی دی کنه کافی بس کافی کوم دا یو نقصان ځان سره یاد کو چې دې عمل کې د الله او د الله د پیغمبر مخالفت ته د مسلمان د لپاره خبره بدیږي کې ختم شي چې بدی کې مخالفت ته د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به غټ نقصان دی فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم او الله خصفه خبره کړي چې څوک د پیغمبر خلاف ورزي کوي نو په دنیا کې به غټه فتنه راځي په آخرت کې به سخت عذاب ملوي دا به غټ نقصان دویم نقصان په دې پروګرامونو کې اخترونو کې اختلاط الکان او جنکی یوځي یې کني کم فساد او کم زناګانی ولید بالله چې دغه ورځ کې دا بل ورځ نه کی الکان او جنکی یوځي ناس عاشقان رسول دي شي موږ وی عاشقان رسول دا چلو نه کی هغه د زنا اړې کولاوي او هغه جنکی ګړي جنکی بغړي یو دوی بوته نه شي پیر سي بناشي قسم چلونه وکي الکان دنیا الکان بګولړي دي الکان بګولړي چې هغه په کال کې یو منظوم نه کوي خو دې عبادت لذي دی لولي زی ځکه چې بدی کې د زنا موقع ملويږي بدی کې د چرسو د هیروینو سکو موقع ملويږي بدی کې د ډاکی موقع ملويږي بدی کې ډېر قصې شته خدته د ټول کال پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یاد په کوم ورځ ته یادي په دې ورځ ته یادي عجیب خبره ده شیعاګان او د صوفیان او بریلیان د دې په ټول کال کې دوه موسم دي یو موسم د شیعاګانو دي او بل موسم د چا دي هغه دوی دي شیعاګان ټول کال خوبونه کوي نه منځو دشتي نه قران تلاوت شتي نه jihad شتي نه صدقات شتي نه علم شتي خو په لسم محرم باندې ټول لوزي دای موسم دی ښا نو چې ته بیردو کې نه تاسو قسمه نمونه وبتانیک دي چې دغه یو موسم د غریبانو غولم ته خرابې بریلیان د ټول کال بدوی د پراته منګه دا وایو وي موږ د رسول سم دنیا ته براتلو باندې خوشاله یو موږ ته د الله بنده ته یو ورځ خوشحالي کې موږ ټول عمر خوشحالي کوو موږ ټول عمر له خوشاله یو چې رسول سم راغله ستاسو خوشحالي ده یو ورځ خوشحالي کې هم د لوګاو د پاره کې زمونږ خوشحالي ده الحمدلله مو خدای همیشه د پر خوشاله یو چې رسول سم راغله او الله ول نبوت ورکړي خلما خبره کوله مې د دوی دغه موسم دی چې ربيع الاول میش داخلي شي ګن نو بس ته د دوی دغه شؤوناتونه او نظمونه او د ډانسونه او د قسم چلونه دوی شروع شي نو د دوی موسم دی نو په دې موسم کې د ځوان شیر پوره کال موز نه کوي خو په دې ځکه بنایشي دلته بنایي سپینه ټوپی او بسر کړو سر به وایره وایي په دغه ورځ چې کوم اسراف کیږي دریم نقصان یره دومره مالونه لګي دومره مالونه او تقریبا 2 کال مخکې په پاکستان کې ریکارډ جوړ شو چې 50 منه الوا پخه شوی ده 50 منه حلوا سړي 50 منه الوا دا ریکارډ وربل چا سره نشتی
را روان وخت کې به دوی ماته مخ خو نشو ماتوله دغه خلک به بیا ماتې لري کړنه 500 له بسوک زیاته کی دغه خلک د غلواګان ولا زیاته خبه کیک او چې اتیا پټه کې سو کیک پخ کړي او د لیټونو په جمعتونو لګیدلی او زمونږ د قوم غریبانان دیسی بکشتی چې هغه د سر پټولو زینی دیسی خلک بکشتی چې خپل بچی خرڅي دیسی خلک بکشتی چې ګردې خرڅي دیسی خلک بکشتی چې پروټي بسې د غریبانو سترګې راووتي دیسی خلک بکشتی چې مرګ ته نږدې دي غریبانو باندې دومره سخت د خو علاج پیسې وسره نشته قسم غریبانان او فقر زموږ په دې ملکونو کې شته که زم دا پیسې چې درجمه شي دا کم چې په دغه ورځ لګي او د لواګانې او د لیټونو او د کارونه بکی نه د زموږ د غریبانو لپاره کافي دي که نه دي کافي زم چې دغه کافي دي کم اسراف چې په دغه ورځ کې او کم پیسې چې لګي او دا واقعا ما مخکې یو پیر بیان کړی دا بیان ما کو به ما بیان کړی زه یو پیر کراچي د تلم سبحان الله د قسمت خبره چې دقه میاش کې و مزالت نه شپې د کېدم نو بس بار ویلوله دغه به تخصخ وبوږي جوهر جمعات نه چغې راځي سمال جوړ نه بالکل کم چې زومه د سر خوا کې جمعات د غیر مسلمان غریبي راتلی نو مال خوب نه راتو نو مې دې کار کوم زم د دې سره کېنم نو چې دوی څه کوي سنه کې ماته مم پته ولګي سوال به خلکو ته بیانو نو زالته ورلم د شپې تقریبا 12:30 بجو کې سو 12:30 یا یو دي سټه زور لما خصي کروټي اور سه به دروازو لګولي زور نو ته ټوپي شماقي زمانو دقه شاورل یوه دوی سکه مجلس لراغلی مجلس ذکر لراغلی وکي نظر ذکر یوزد نه کینه سو کوشش مې دا کوم چې د مولوی سره کوم بیان کې د نږدې کینم ناغز د نږدې کنه یو داس یو پهلوان راوسته د کار هر څوک کولم نشي د چغیواله د غریبي راخ کو دا کما ته د کړه لس منټه مې د غریبي راخ کو مې بلډ پريشر ولیدلې د دې تکړه سره غواړي نو بس زوس خو کې کیناس ناری او مدرسې بد کټو پته نشته زموږ په مخونو به لیکلي چې دا د قصو ولنه دي هر یو مدرسې بد کټو بیا بغلی شغونه چې دلته راغلي دغه به دغه یې نه خو ټول په دې ماته ډېر بد کټو چې ټوپې نه په سر کړي وبزو سره غلې دي کیناستم او دا ټول دي سره قیدو هغه ته قصې کوي او زری دوه کسان په منځ کې نه سمونه هغه سم لقیدون هغه به زر ځان سره لقاولم دي نه زبو سره دي کېدم حالکه زدي سره کېدم هغه به زدي سره به دي سره به دي سره او دغه کې چا مجاشتي سدي وي دغه کې مسویلې وي ته ټول به سره پسیدو په دې موقع به په زو سره غلې ناس خو مې جره مولوی سیب سوی مولوی سو قصه شروع کړی دا وګد قصه ده او په دې ټوله قصه کې 2% بچته رښتیا وو او 2% دروغ پیغمبر راغو پلانی باندې لا سره خو دا غديسي شو پلانی ته خوب کې راغو پلانی ته په منځ کې به جذباتي خبره وکړه ډیر څه قران د جذباتي خبره چې به وکړه دې سره په دې جمعات کې یو دغه شو ناره رساله ټول وو یا رسول الله په خو کې ډبه پروتو نو داخله چې جذباتيان شو نو به دې نه کته چې څومره ورکړ بس چې بندلې به راوځي ته ورواچو مولانا سے بسر دي چې دغه کوجزه بیا به دغه نه بس وخت بعد بیا او شاته زه مریدان نه هغه بډوي وخت شاته به کړب زر خالی کو بیا به ته کې ځکه چې دا سم ډکېدو نه ما به دې کې چې د پیسې او د لوګانی چپلار به وي چې د کار بدعت ته د مولوی سي وی او هوی ټکوي د کار پرې پریدي اگر په زما دغه یو ورځ ده اره باندې مو بیان تاسو بندوي مو خو به دغه ورځ خپل کاروبار چلو نو د سحر پوری د غوی د غریبي رواني وي د دروغ د قصې او د نظمونو شرکی الفاظ ما خبره دا کوله چې بدغه ور چې کم اسراف کی او کم مالونه خلق لګي او به سوي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولر روان دي ناغله بږي زی پرې خو دي جدا په هر جمعه کې دا زی په دې کې پیغمبر وي راځي به خدای خوشحالي مونږ پیغمبر بل ترځي خدای پیغمبر به کم زیته شي په کراچۍ کې په هر جمعات کې به د بریلیانو پیښور کې به می او په پنجاب کې به می افغانستان کې به می انډیا کې به می بنگلاديش کې به می په مصر کې به می دغه خوشا کم ملکونه هغه دا کار کوي هغه الته به می دا عجیب خبره نداوست سوچ خبره ګور الله دې عقل بن کړي
الله رضی عقل وکړي پیغمبر دلته راځي خپ دغه ورځ چې څومره هیروین او چرس کې کی دا بل ورځ نس کې کی ځکه چې کولاو چې سکه کوا نه بس دی په دغه کې ناسي عاشق رسول ځانته وي کنه ناس به د رسول سم د پیدایش په خوشحالي کې وي خيو بمبار سیګریټ ټکړې دغه نه بلوږي وباسي خدای د رسول سم خوشحالي ده په دې ورځ رسول سم پیدا لکه ورته چرس کې رسول پیدا شي ګیرو برید بنئ هر څه صفا پرتی یو وران شکل وي ا دې بنای شي دا کارونه وکي ها په دغه ورځ عجیب عجیب پوسټرې به ویني عجیب عجیب اعلانات ویني په دغه ملکونو کې ایوب کې د لیکلي وې د بار ربیع الاول په موقع باندې چې د خوشحالي موقع سینما والو فلمونه چې خلک ګوري بار ربیع الاول په موقع باندې د خصوصي ډیسکاونټ دی چې څوک یو فلم وګوري نو دوی مسره پری د رسول سره پیدایش په خوشحالي کې او قبل هغه گیمونه چې کې سنوکر چې وته وي هغه گیم ولا چې دغه لګولې او لپاره لیکلي بار بلول په موقع باندې یو گیمو کنه بل پری ته رسول سره مين دي رسول سره چې مين دی او دې ځوانای لکه صحابه کرامو تاریخ وګوره تابعین تاریخ وګوره تبع تابعین تاریخ وګوره الحمدلله سلفیان وګوره سلفیان اهل حدیث وګوره رسول سره مين څنګه داخله پر رسول سره مين دي همیشه دوی په دې خوشاله دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا ته الله را لګره د پیغمبري ولور کړی خوشاله پیږي نه موږ ټول په خوشاله همیشه خوشاله دی ورته خوشالي خو زموږ نه نه باخره کې به دا خبره ده ساتي چې په دې قسمه محفلونو کې ناس ته پاسته کول ناروا دي د دوی سره شرکت کول دا ناروا دي او کم څه چې هغه تقسیمي دغه غستنې دي پکار ځکه چې غالبا دا دوی د پیغمبر په نوم کوي د الله په نوم نه تقسیمي د چا په نوم تقسیمي د پیغمبر حسن په نوم تقسیمي او کم سره چې مثال کې ساروي لري یا تقسیمي د غیر الله په نوم باندې دا شرک دی یا د بابا په نوم باندې کوي نیو خدا کرتا سو کې د مهرباني وکي چې کور ته ټلیفون نو کوي ټول او د خاص کې زموږ د زنانه چې په زنانو کې جهالت شته هغه په دې قصونه پوي غریبان هغه مشران وتم د قصې کړي او اني چې خلک دې په دې ورځ خوشحالي کې نو دی به بکیم په کور کې چې په تیله باندې کړي دیګ به باندې کړي په دې ورځ به وريجي پخې غریب خنیتی خو په بدعت کې خدای نه چریږي چې خنیتی دی کنه د بدعتيان چې دوی په بدنیت باندې کارونه کوي دوی په خنیت کوي ګر نو دا به نه چریږي چې نه خیر دې دا بینیت خو ځکه موږ ته یې خیر پخې دا بګینه چلی نو کور کې زنانو له تنبیه ورکي چې ګوره دا کارونه په دې ورځ لواګانی تقسیمول په دې ورځ د خوشحاليانه کول وای دا ګوره زموږ په شریعت کې نشته خپل بچی پوه کې خپل خپلوان پوه کې چې تخپل کور کې وي خپل کور کې دا بلی وي دا بلی ورور به دا عمل زموږ نشي شي دا به ختم شي الحمدلله زموږ پښتنو کې دومره نشته خو بیا مشتي لکه دې نشي ویل چې نشتي خو نه د زیشتي په پښتنو کې کافي خلک دي چې د دینه متاثر دي او په دې ورځ غویم خوشحاليانه مناوي او د لواګانې او د اوریجي او د خوراکونه تقسیمي نو یو خو په دې پروګرامونو لبزینه او دویم دې پروګرامونو کې چې تقسیمیږي به خورینه لکه سره ماته ته هوتلې او موږ ته یې زما سره کې د دماغ کې د خبره زماره ناغه په دې کې سره د دې لپاره زی چې د دوی غ بدعات او خرافات معلوم کی د دوی حقیقت معلوم کی چې سوال خلکو ته بیانې نه دایس خبره نه لکه په جادوګر پسې تل یو هغه سره چې په جادوګر پسې لړ شو دا خبره ومني رسول سمو د کفر وکړو او چې سره لړ شي خبره ولا منینه اسی اوري بس نه د سړي خوري موږ نه قبلي نه جادوګر پسې بالکل نشیتله الا چې سړی په جادوګر پسې زیو دغه سره کافي علمي او تقوا وسري چې سړی خراب نه کوي د دې لپاره زی چې زه د جادوګرانو د طریقې د دوی د خبري واورم د دوی د شرکیات واورم نبي بچي هیڅ خبره نه د جواز ملوي نه دې قسم محفلونو کې تا ګوره غالبا شرکی محفلونه په دې کې چې کم نظمونه ویل کېږي ناتونه ویل کېږي یا رسول الله ټکه خدای په خله پروتي په جمعتونو لپاره لیکلي په گاډو لپاره لیکلي په سکوټرو لپاره لیکلي په ریړو لپاره لیکلي په یعنی هر ذکر دا یا رسول الله ټکه یا علی ټکه او یا فاطمه ټکه دا ټول شرکی الفاظ دي نو دې قسم محفلونو کې شرکت کول او دې قسم محفلونو کې ناس ته پاسته کول او د دوی سره چې سړي د غینه ساغسته او خوراک کول دا ټول ناروا کارونه دي او چې زه بایکاټو کوم او ته بایکاټو کوم بل بایکاټو کې دا خبر برور وسه شي دا به ختم شي خو چې هغه پروګرام کې ته به کې مناسب زه به کې مناسب هغه به کې مناسب دوی به کې مناسب هغه وروره کارخه ګرم دی چې ګرم دی نو سره ختمو خو چې مونږ ته وځو او ته ته وځو بل ته وځو دا کار ورور وسه شو ختم شو
وغه ته احساس شي چې زموږ د کار غلط ته ځکه خلک نه راځي ځکه خلک زموږ نه خوراکونه نه خو چې موږ وتم په دړو باندې سینې شي په دړو د ناس ته چې سبو الوا به دي خوروړي منګله وی کنور سه الوا خبره وړي کنه دغه الوا چې تقسیم شي د زاریم به د الوا ته سم خوشاله دي نه ګوري چې الوا خو د سورو پو ده د سورو پو الوا ده خو دې ته ګوري چې سم دین په کې زموږ خراب شو سم غټ نقصان شو په دین کې نه کار رانه نه وته نو د زمته شتو د نصیحت او په اخره کې دا خبره ساتي چې لغوي سره په دې خپل بدعت باندې شبهات دي دلایل پیش کړي خلند ز تاسو دایم چې یو دلیل هم په دې باندې نشتی چې په شریعت کې دې اختر دي منع وکړي شي او ځکه موږ تاسو علم وکي چې کله تاسو سره علم نه تاسو به دې ټول شبهات او جوابونه به تاسو ته دي شبهات الحمدلله په دماغ کې شته جوابونه موږ ته معلوم دي کچې الله توفیق راکړي خو زه تاسو یو شبهه دی پیش کوم او چې چا سره علم نه خپل ځان له جواب ورکړي موږ نه راکړي چې دې به د شړې ته سوي که سباله ته دی بریلی سره ملاوي شي صوفي سره او ته چې ګوره د اختر جوړول د نشتی او د کار ناروا دي ناغه ته دې سی وی چې الله په قران کې وی چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله وی پیغمبر دي خلکو ته وی چې الله په فضل او برحم په دې باندې خوشاله نه کوي کنه ځل نو وګور پیغمبر د الله رحمت ته په مونږ باندې پیغمبر د الله فضل له په مونږ باندې دغه دراتله نه ځکه مو خوشاله نه منو نو چې دا یو شوبه جاهل ته ورواچي ابي ارماچي ټک ټک شي سم نو تاسو فتوی ورکول سم مفتي بیا دې خورل شي چې لوري هغه برېله کومه ته وی چې دې سي دې آیت کې ده نه ځکه علم لازم دی سوق په هواي او کار نه کوي ګوره د يهود چې کوم دین دی هغه سره خپل دلایل دي الدلایل کمزوري دغه جوابونه خو دلایل خو سره شتي کنه نصارو سره خپل دلایل دي بریلیانو سره خپل دي صوفیو سره خپل دي متعصب مقلدین سره خپل دلایل دي هر چا سره خپل دلایل دي هغه دلایل رد کول هغه د علم پرانه کی چې کرته سره علم او چې کله انسان سره د علم اصلحي نه دی په یو میدان کې نه پړکی ځکه چې د سر دي اصلحه ده چې دغه دلسه الله سبحانه وتعالى بده همیشه کامیاب ساتي نو دوی چې کوم شبهات دي هغه ټول کمزوري شبهات دي ټول کمزوري او موږ الحمدلله په دې باندې الله په توفیق سره کولاو خبره کو کچاته معلومي یو دلیل پای کې دی راځي موږ ته لوخي ټول خلکو مخکي او موږ ټول خلکو مخکي رجوع کو د خپل خبرونه چې ما چې خبر کړې ټول غلطي او دا اختر په شریعت کې شتي خو خو دیو خی کنه د اوسه پورې له خولنه او د اسلام سره په سوال له کاله وشو مخکې به سوخي نشي خو چې د صحابه کرام په وخت کې نو د تابعین په وخت کې نو تبع تابعین په وخت کې نو دلیل پې نشي ځکه خدای په وخت کې نو کنه نو الله سبحانه وتعالى موږ د هر قسمه بدعات او خرافات نه لري ساتي الله سبحانه وتعالى د ټول مسلمانانو حفاظت کوي او الله سبحانه وتعالى موږ په هغه دین باندې مضبوط ساتي کوم دین چې رسول صلی الله علیه وسلم راوړو الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو په ملکونو کې بدامني ختمه کوي او الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو ملکونو کې کوم فقر او غریبي د الله سبحانه وتعالى هغه ختمه کوي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.